ولسمشر غني لګښتونو کې سپما د افغان ځواکونو امتیازات نشي کمولی. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د امنیتي ادارو په لګښتونو کې د سپما له کبله به نه یوازې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په امتیازاتو کې کموالی نه راولي، بلکې دغه اقدام به د یادو ځواکونو پر موثریت د خدمتونو د کیفیت پر لوړوالي هم مثبت اغیز وکړي. د ارګ له لوري په دې اړه خپره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي ولسمشر غني دا څرګندونې پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې کړې دي. د خبرپاڼې له مخې په دې غونډه کې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د لګښتونو پر کمولو سربیره پر سراسري امنیتي وضعیت هم بحث وشو. د ارګ په خبرپاڼې کې په دې اړه زیاته شوې ده. په دې غونډه کې د هیواد په عمومي پر امنیتي وضعیت پر بحث سربیره د امنیتي او دفاعي ارګانونو په لګښتونو کې په ځانګړي ډول په تیلو، ترمیماتو، پیرولو او د سون توکو په رانیولو کې د لوړ لګښت مخنیوي په مخه د برېښنا انرژي سره د امنیتي ځواکونو د ټولو مرکزونو نښلولو په اړه بحث شوی دی. خبرپاڼه دغه راز زیاتوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم په فعال دفاعي حالت کې دي او په پوره قاطعیت سره د ملي ګټو او ځمکني بشپړتیا دفاع کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په خپلو مرستو کې د $1 میلیارډ په اندازه د مرستې کمولو اعلان کړی چې ورسره ولسمشر غني له امنیتي بنسټونو غوښتي دي څو د راتلونکو 2 کلونو لپاره خپل لګښتونو کې د $1 میلیارډ سپما وکړي. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. کوم دغه ویډیو خوښ شوی حتما یې د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د لا په امان.